د ولسمشر غني 22مه کلیزه څنګه انسان د په اړه قضاوتونه څه دي؟ د ولسمشر غني په اړه ډېر پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پرون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني 22مه کلیزه وه. له هر څه د مخه د ولسمشر غني د ژوند په اړه لنډ معلومات درکوو. محمد اشرف غني په 1428 هجري شمسي کال کې په یوې مخوره کورنۍ کې زیږېدلی. د خپل ماشومتوب لومړنۍ دوره په لوګر ولایت کې تېره کړې. غني د کابل له حبیبي لیسې څخه فارغ شوی. محمد اشرف غني د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو په برخه کې لیسانس او ماسټري اخیستې ده. دوهمه ماسټري د نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا له کولمبیا پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې په یاد پوهنتون کې د وګړپوهنې په برخه کې دوکتورا ترلاسه کړې. د دندو په اړه به یې ووایو. محمد اشرف غني له هېواد څخه بهر د ډنمارک په وروس د امریکا په بیکلي او جن هاپکنز پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی. دغه راز د نړیوال بانک د ستر سلاکار په توګه یې هم دنده ترسره کړې. د افغانستان دننه بیا د مالیې د وزیر د کابل پوهنتون د رئیس. دغه راز په 2010 میلادي کال کې له نړیوالو پوځونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال د بهیر مسؤلیت هم په غاړه درلود او له هغې دندې راوروسته د 2014 کال راهیسې د افغانستان ولسمشر دی. ولسمشر محمد اشرف غني له رولا غني سره واده کړی چې 2 اولادونه لري چې یو زوی طارق غني او یوه لور مریم غني ده چې له هېواده بهر اوسیږي. خو د ولسمشر غني په اړه قضاوتونه څه دي؟ که څه هم په حال کې د یو چا په اړه قضاوت کول سخت دي او هر څوک یو چا ته له خپلو عینکو ګوري، خو د غني په اړه منتقدین هغه له ارقامو سره لوبه کوونکی، د عامه ذهنیت غولونکی، ځان غوښتونکی، مستبد او د واک انحصارونکی ګڼي. د دوی په وینا غني په خپله واکمنۍ کې د افغانستان ملي یووالی، د اداري نظام جوړښت او ګڼو برخو ته تاوان رسولی او حتی د سولې په وړاندې هم خنډ بولي. او ځینې وایي کومې وعدې چې له افغانانو سره کړې وې پوره یې نه کړې. خو ځینې افغانان یې بیا محبوب ولسمشر او بابا بولي. دوی وایي سره له دې چې ولسمشر ستونزې لري، خو د افغانستان مسایل ډېر پیچلي دي او زرهاو ستونزې او دسیسې موجودې دي. دوی وایي که د ولسمشر غني په ځای بل څوک وای اوس به یې مخکې پښې سپکې کړې وای او مقاومت یې نشو کولی. خو د ولسمشر مقاومت د دې سبب شوی او د ده برکت دی چې لا هم افغانان د یو نظام څښتن دي او یو سیسټم موجود دی. او دغه راز وایي چې د ده د واکمنۍ پر مهال ګڼې ملي پروژې هم سرته ورسېدې چې د هېواد په ابادۍ کې مهم رول لري او ګڼ کارونه ترسره شوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. دا به د ولسمشر غني د کلیزې په مناسبت زموږ ویډیو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.